د دریڅې یوټیوب چینل اوریدونکو او لیدونکو شراغلاست. موږ درته د هیلری کلینټن د ژوند او سختو ورځو په اړه معلومات چمتو کړي دي، په دې هیله چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ. هیلری کلینټن هغه میرمن چې هیڅ چا په استعداد او وړتیا باور نه لرلو. امریکایي زیرکه سیاستواله هیلری کلینټن په 1940 کال کې د شیکاګو د ایلونای په ښار کې زیږېدلې ده. کورنۍ یې په اقتصادي لحاظ متوسطه وه. دا چې هیلری زیرکه او د ژوند او حالاتو څخه یې ښه درک لرلو، نو له همدې امله د امریکا په سیاست کې تر نارینه‌وو مخکې سوه. هیلری په 1990 کال له وزلي کالج نه فارغه سوه او وروسته د ییل له پوهنتون څخه د حقوق د پوهنځي څخه د فراغت سند یې واخیست. هیلری د پوهنتون په دوره کې د ماشومانو د حقوقو د دفاع په برخه کې څېړنې وکړې او مقالې ولیکلې. دا هغه څه و چې د هیلری د شهرت او پیژندګلوۍ سبب سول. کلینټن چې کله تنکۍ پیغله وه، له سیاست سره یې زیاته لیوالتیا لرله. د زده کړو په هماغه پیل کې سیاست ته مخه کړه او د جمهوریت غوښتونکو ګوند ته ولاړه. هیلری کلینټن د امریکا په سیاست کې یوه فعاله او تجربه لرونکې څیره بلل کیږي چې په مسلکي لحاظ قانونپوه او پروفیسره ده. هیلری په 1950 کال د خپل پوهنتون له یوه ټولګیوال بیل کلینټن سره واده وکړ. له واده 15 کاله وروسته د دوی په کور کې یوه نجلۍ پیدا سوه او نوم یې پرې چلسی کلینټن کېښوده. هیلری کلینټن له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته په 1940 کال په واشنګټن کې د امریکا د کانګرس د حقوقي چارو مشاوره سوه. هیلری زیاتې مهمې سیاسي دندې ترسره کړې دي. هیلر یو وخت مدافع وکیله، مشاوره، سناتوره او د بهرنیو چارو وزیره وه. نوموړې له ماشومتوبه یوه زړوره او باجرأته میرمنه وه. له هیلری سره له کوچنیوالي لوړ فکرونه او لوړې موخې وې. هیلری کلینټن هغه د 2016 کال د متحده ایالاتونو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا کاندیده سوه. هیلری د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وه چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د ګټلو لپاره د خپل ګوند کاندیده وه. میرمن کلینټن د 2008 کال په انتخاباتو کې هم د ولسمشر اوباما سیاله وه، خو د خپل ګوند غوڅ ملاتړ یې ترلاسه نسو کړی او ناکامه سوه. اوباما چې کله ولسمشر سو، هیلری د بهرنیو چارو وزیره وټاکله. اوباما د هیلری په وړتیا او سیاسي بصیرت باور درلود، ځکه هغې د نړۍ 80 هیوادونو ته سفرونه کړي وه او د دې ښکارندویي یې کوله چې د نړۍ د مشهورو سیاستوالو سره ښه پیژندګلوي او د نړۍ د سیاست ښه درک ورته لګېده. هیلری په 2یم ځل د ډیموکرات ګوند لخوا کاندیده سوه او ډونالډ ټرمپ پر وړاندې ودرېده، خو هیلری د 2م ځل لپاره هم ماتې وخوړه او ټرمپ ولسمشر سو. هیلری د ښې وینا فن په درلودلو سره هغه یوه ښه لیکواله هم ده چې ځینې کتابونه یې چاپ کړي دي او خلکو زیات خوښ کړي دي. د هیلری کلینټن سختې ورځې. د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه شته، خو ځینې میرمنې د دغو ستونزو او محدودیتونو پر وړاندې مبارزه کوي او ځان خپلو هیلو ته رسوي. هیلری هم یوه له هغو میرمنو څخه وه چې د پرمختګ او بریا په لاره کې له زیاتو ستونزو او خنډونو سره مخ سوې ده. د هیلری پلار په کور کې زیات توند او جدي و. شایي لامل یې د 20مې پیړۍ د 3مې لسیزې پر مهال د بېوزلۍ خوند څکلی و. د هیلری پلار د هیلری په ګډون ټول ماشومان دې ته اړ کول چې د کور ټول کارونه پرته له کوم امتیازه ترسره کړي. د هیلری کوچنی ورور ټوني وایي
کله به مو چې له پلار څخه پیسې غوښتلې نو د ډوډۍ پر مهال به یې یو کچالو راوړاندې کړ او ویل به یې دا ستاسو د کار مزد. هیلري یوه ځیرکه او با استعداده نجلۍ وه، خو پلار یې په استعداد او وړتیا باور نه لرلو. کله به یې چې له ښوونځي څخه د لوړو نمرو پرچه راوړله نو پلار به یې ورته ویل کیدای سي درسونه مو اسانه وي. هیلري د وینا شفن لري. وای کله به مې چې په پوهنتون کې محصلینو ته وینا کوله نو ځینو محصلینو به زما د وارخطا کولو او سپکولو هڅه کوله. هیلري وای د محصلینو دا ډول چلند ډیر ځورولم. هیلري چې کله د پوهنتون محصله وه نو سیاسي مبارزو ته یې مخه کړه. هیلري یوه ورځ د سیاسي مبارزې په موخه یوې سیمې ته د پلار له اجازې پرته سفر وکړ. کله چې کور ته راستنه سوه نو پلار یې په لوړ آواز ورټله. هیلري د خپل پلار له توند چلند څخه خپلو ټولګیوالو ته سر ټکولو، خو ملګرو او ټولګیوالو یې ورته ویل چې له دې ناخوالو او ناهیلو له راوتلو لپاره باید مخدره توکي وکاروي. که څه هغه وخت الکول او چرس زیات و خو هیلري دې کار ته لیوالتیا نه لرله. هغه په دې باور و چې له ستونزو او خنډونو له راوتلو لار د مخدره توکو کارول نه بلکې مبارزه او هڅه ده. هیلري غوښتل چې د حقوقو پوهنځی ووایي. هیلري په هاروارد پوهنتون کې د قانون پوهنځي لپاره نوملیکنه وکړه. په دې وخت کې هیلري د جنسي نوعیت د ویش له ستونزې سره مخ سوه. هغو کسانو چې له ښځو څخه یې ازموینه اخیستله نو د ښځینه محصلینو په ځورولو یې لاس پورې کړ او ورته ویې ویل تاسې دلته څه کوئ؟ تاسې باید دلته نه وئ. تاسې ولې په کور نه پاته کیږئ او ولې واده نه کوئ؟ دغو خبرو هیلري اندېښمنه کړه خو ونه ویرېدله. کلینټن د پوهنتون تر فراغت وروسته غوښتل چې د وکالت جواز واخلي. هغه په واشنګټن کې د وکالت د جواز اخیستلو لپاره ازموینه ورکړه خو په ازموینه کې بریالۍ نه سوه. دغه ناکامي د کلینټن لپاره سخته تمامه سوه. خپل توازن یې له لاسه ورکړ او اړه سوه چې باید په ژوند یې له سره غور وکړي. هیلري کلینټن په یوې مرکې کې ویلې کله چې له ویز کالج نه فارغه سوم هغې او د هغې ځینو نورو ملګرو په الاسکا کې د لوښو وینځلو کار پیل کړ چې وروسته یې د ماهیانو د پاکولو کار پیل. دا چې د دوی په نسبت جاپاني کارګر ډیر تیز او تکړه ول نو هیلري کلینټن له دندې ګوښه کړل سوه. یو وخت د هیلري په خاوند بلین کلینټن زیات تورونه پورې سول. هیلري له دې تورونو سخته په تنګه سوه. غوښتل چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي خو هغې په خپلې پریکړې له سره غور وکړ او بالاخره له خپلې پریکړې په شا سوه او له طلاقه تیره سوه. یا د سختې ورځې او ستونزې د هیلري کلینټن د پرمختګ او بریا په لاره کې خنډ نه سوې. هیلري پر ټولو هغو دندو کې چې هغې اجرا کړي پوره بریالۍ وه. هیلري پر ځان باور لرلو او په دې پوهېده چې له ځان څخه یوه پیاوړې او بریالۍ میرمنه جوړولی سي.